یوه ښه پرېکړه کولی شي د یو چا ژوند او برخلیک بدل کړي. د ډینامایټ مخترع الفرد نوبل یوه ورځ سهار له خوبه راپاڅېد. کله چې ورځپاڼه پرانسته له حیرانۍ یې خوله وازه پاتې شوه، ځکه په ورځپاڼه کې لیکل شوي وو د مرګ سوداګر الفرد نوبل مړ شو. خو دا د ده د ورور د مرګ خبر و. ورځپاڼه یې په نوم کې تېروتلې وه. ډینامایټ چاودېدونکي مواد دي چې په وسلو کې ترې کار اخیستل کیږي. د دې سره الفرد نوبل په ژور فکر کې ډوب شو او له ځانه سره یې وویل، آیا خلک به ما د مرګ سوداګر وبولي؟ الفرد نوبل خپله وصیتنامه بدله کړه او پرېکړه یې وکړه چې زما شتمني دې د سولې، علم او بشري خدمت لپاره ولګول شي. نن نړۍ نوبل د ډینامایټ له امله نه، بلکې د نوبل جایزې له امله پیژني. هو، یوه ښه پرېکړه کولی شي د یو شخص د تاریخ ترڅنګ د نړۍ تاریخ هم ورسره بدل کړي.